زلمی خلیلزاد د څه شي هرکلی کړی دی؟ دا چې خلیلزاد بیا ولې خوشحاله دی دې ویډیو کې وګورئ. د افغان سولې بهیر لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو پر کړنلاره د شوې هوکړې هرکلی کړی دی. نوموړي پر ټویټر پاڼه د پیغامونو یوه لړۍ کې ویلي دي چې موږ له دوحې د رارسېدلو خبرو هرکلی کوو چې دواړه افغان لوري یو مهم پړاو ته رسېدلي دي. د دریو پاڼو دغه هوکړه به د سیاسي تګلارې او د یو پراخ اوربند لپاره د دوی خبرو ته اصول او بهیر مشخص کړي. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان خلک اوس د سیاسي تګلارې او اوربند لپاره د چټک پرمختګ تمه کوي. موږ د دوی پر احساساتو خبر یو او ملاتړ یې کوو. ښاغلی خلیلزاد وایي د سیاسي تګلارې او تلپاتې اوربند د خبرو لپاره پیل سره سم به موږ له ټولو اړخونو سره په دې موده کې د تاوتریخوالي پام وړ کموالی یا ان اوربند لپاره سختې هڅې پیل کړو. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې په 13 سپټمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو د ځینو اختلافي ټکو له کبله دواړو خواوو تر اوسه د دې خبرو پر کړنلارې کومې هوکړې ته نه وو سره رسېدلي. تمه کېږي چې له دې وروسته به د دواړو مرکچي پلاوو ټول غړي د مذاکراتو پر اصلي اجنډا خبرې پیلوي، خو دا اټکل ګران دی چې د خبرو دا راتلونکی پړاو به څومره وخت ونیسي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د خلیلزاد د دې هرکلي په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان.